اسلام کلا ته د طالبانو د درنو وسلو رسیدلو ویډیوګانې او د سختې جګړې امکان جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. توپ میبرم به قرآن. ټولنیزو رسنیو کې طالب فعالانو داسې ویډیوګانې خپرې کړي چې پکې لیدل کېږي لسګونه زغروال ټانګونه او توپچي وسایل د هرات اسلام کلا سیمې ته رسېدلي دي. د طالبانو دا اقدام وروسته له هغې کوي چې تېره شپه یو شمېر رسنیو خبر خپور کړ چې ایران خپل تازه دمي ځواکونه او درنې وسلې د هرات سرحدي سیمو کې ځای پر ځای کړي او پر افغانستان برید ته چمتووالی نیسي. یاده دې وي چې تېره ورځ د ایران کورنۍ چارو وزیر وویل چې د سرحدي سیمو کې د دوی ځواکونه شتون لري او که څوک پاروونکي اقدام ترسره کړي نو د دوی ځواکونه به د خپلې خاورې او خلکو څخه په هر حالت کې دفاع کوي. عام افغانان بیا وایي ایراني چارواکي له یوې خوا وایي چې طالبانو سره جګړه نه غواړي خو له بلې خوا بیا سرحد ته درنې وسلې راوړي چې له دې څخه ښکاري ایران د طالبانو سره سترې جګړې ته چمتووالی نیسي. طالب فعالان بیا وایي که دا ځل ایران د کوم اقدام هڅه وکړي نو داسې غبرګون سره به مخ شي چې تاریخ کې به یې نه وي کتلي. هیره دې نه وي چې څو ورځې وړاندې د نیمروز جګړه کې 2 ایراني عسکر ووژل شو او یو طالب هم پکې شهید شو. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ. کار روان ان شاء الله.